د میرویس میدان بازار نوی ډیزاین. په کابل ښار کې به نږدې په نوي کال کې عصري او پرمختللي بدلونونه رامنځته شي. د کابل ښار د بدلون نوې څپه. د میرویس میدان بازار عصري ډیزاین د میټرو پلان او د پلازمینې د پرمختګ لوی ګام. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوی چې د میرویس میدان بازار به چې د کوټه سنګي په نوم هم پیژندل کیږي نږدې په نوي کال کې د نوې نقشې او عصري ډیزاین له مخې پراخ بدلونونه تجربه کړي. د ښاروالۍ په وینا دا پروژه د دې لپاره طرحه شوې چې د بازار سیمه عصري بڼه خپله کړي او د کابل د ښاري پرمختګ بهیر لا چټک کړي. چارواکي وایي د نوي ډیزاین له مخې به د بازار جوړښت منظم شي، د ترافیکي ګڼه ګوڼې د کمولو لپاره به اسانتیاوې رامنځته شي او د سوداګرو او پیرودونکو لپاره به مناسب چاپیریال برابر شي. دغه بدلونونه به نه یوازې د میرویس میدان بازار ارزښت لوړ کړي بلکې د کابل د مرکزی سیمو پر عمومي بڼه به هم مثبت اغیز ولري. د معلوماتو له مخې په همدې پراخه پروژه کې د پغمان بازار او ارغندی څخه تر احمد شاه بابا مینې پورې د میټرو سیستم ډیزاین هم شامل دی. ویل کیږي چې دا میټرو به د ښاري ترانسپورت په برخه کې یو مهم بدلون رامنځته کړي او د خلکو د تګ راتګ ستونزې به تر ډیره حل کړي. د کابل ښاروالۍ څرګندوي چې دا چارې به د ښاروالۍ په مشرۍ د بهرنیو انجینرانو په تخنیکي همکارۍ او د قراردادي شرکتونو له لارې پلي شي. د ښاروالۍ په باور دا اقدام د کابل د عصري کولو، د پرمختللو آسیایي پلازمینو سره د سیالۍ او د عصري زیربناوو د رامنځته کولو لپاره یو مهم ګام دی ترڅو کابل وکولای شي د سیمې د مهمو ښارونو په کتار کې خپل مقام لا لوړ کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.